همدارنګه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا نن 3 بجې پریکړه ترلاسه کړه او سبا به پایلې په رسمي ډول اعلان کړي. په دې هکله مو د نورو شننو لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی غړی شاه سلطان عاکفي ته بلنه ورکړې ده. هغه مهرباني وکړله او د آشنا تلویزیون کابل استودیو ته راغلی دی. عاکفي صاحب ښه راغلاست او د سلام سره به لومړۍ پوښتنه هم مطرح کړم. ستاسو په نظر د انتخاباتو د پایلو د ځنډ اصلي لامل څه دی او د نتایجو په اعتبار باندې به څه ډول اغیزه وکړي ده؟ ډیره مننه برېښنا خورې. زه هم تاسو ته او ستاسو د ټلویزیون درنو کارکوونکو او محترمو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې څرنګه چې ابتدایي پایلې لږ په ځنډ سره اعلان شوي وې، نو فکر کوم چې په دې دلیل سره د شکایاتو کمیسیون هم یو څه په ځنډ سره وکولای سوای چې شکایتونه د دوی په اعلان سره وڅېړي او پایلې وسپاري د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. دا خو یو اړخ دی، ظاهرا خو قضیه همدا ده، همدا ویل کېږي چې شکایتونه ډېر ول او ابتدایي پایلې 2 ورځې ناوخته اعلان شوي وې. نو په دې ترتیب سره د شکایاتو کمیسیون ونه سوای کولای چې په خپل وخت سره خپل د څېړنو او بررسیو پایلې ورکړي د انتخاباتو کمیسیون ته. البته دې کې هیڅ شک نشته دی چې انتخابات یو سیاسي ملي پروسه ده او ډېر ظریف اړخونه لري، ډېرې باریکۍ لري. نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې ځینې نمایندان به حتما د دې څخه ناخوښې وي او چنانچې ځینې خبرې هم وسولې په دې ارتباط او ځینې شکایتونه هم وسول او ویل شول عاکفي صاحب که اجازه راکړئ یوه بله پوښتنه په همدغه تړاو وکړم چې ستاسو ارزونه څه ده چې ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوي دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوي دي؟ زه ګرچې کې دوی خو د دوی څخه دا پوښتنه ومسوله او دوی وویله تېره شپه فکر کوم چې د شکایاتو د کمیسیون مشر په ټولو نیوز کې ناست و او دې سوال ته یې داسې جواب ووایه چې د قانون د حکم پر اساس باندې د پایلو اعلان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت او وظیفه ده، نه د شکایتونو د کمیسیون. نو په دې دلیل سره دوی دا اعلان ونه کوي. اما زما په آن سره کېدای سوای چې دوی دا چې په کوم ځای کې کوم مرکز کوم محل باطل کړی او څومره رایې باطل کړي دي په کل کې کېدای سوای چې د نمایندانو نومونه یې نه وای اخیستی، اما دا اعلان یې کړی وای چې په فلاني ولایت کې دومره محلونه د دومره رایو سره په اصطلاح سره بې باوره وګڼل سول. دا کېدای سوای په هغه صورت کې به بیا د خلکو ډېر شکایت موجود نه وای. اما دوی فقط دغه دلیل وړاندې کړلی چې گویا د قانون حکم داسې دی چې د پایلو اعلان به د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي، نه د شکایاتو کمیسیون. په همدې دلیل دوی خپلې پریکړې هم په پټ ډول صادرې کړي دي او همدارنګه اعلان یې هم د دې ونه کړلو چې څومره رایې او په کومو ولایتونو کې په کومو مرکزونو کې باطلې کړي. بله عاکفي صاحب، مخکښ کاندید عبدالله د شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه په درغلیو او تقلب تورن کړي دي چې نن هم په خبرو کې واورېده او وایي چې د 1433 مرکزونو رایې ستونزمنې، البته هغه ستونزمنې رایې باید د سره وڅېړل شي. آیا په دې پړاو کې کمیسیونونه دا ډول غوښتنې عملي کولی شي که نه؟ زه فکر کوم که چیرې کې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله انتخاباتي مرکز دغه شکایت په خپل وخت کړی وي او د شکایاتو کمیسیون نه وي څېړلی، نو په هغه صورت کې البته د شکایاتو کمیسیون ګرم ګڼل کېدای سي. اما که چیرې کې دا شکایت پر خپل وخت نه وي ثبت سوی او نه وي ارائه سوی، نو نن بیا د شکایت وړاندې کول زه فکر کوم چې د قانون د حکم سره سم ډېر ناوخته به وي. او اوس نه د شکایاتو کمیسیون او نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون د حکم پر اساس باندې نسي کولای چې شکایتونه بیا وڅېړي په دغه مرحله کې. او که چیرې کې شکایت مخکې ثبت سوی و او دوی نه وي څېړلی، نو دا وینې د کمیسیون نقص دی د کار. عاکفي صاحب، ډیره مننه ستاسو د ارزونو نه. کور مو ودان او روغ رمټ اوسئ. مننه.